أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دو درشم نمبر آیت د سورة النجم. د مخه ایتونه کې الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم صدق ذکر کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق او رښتینی نبی دی. د دبره کې صحیح نظر د الله وي وساتي، د څه عقیده باندې ساتي لکه څنګه چې مشرکین یا مخالفین ساتي چې دا ځان لګي دي او خواهش روان کړي دي دا الله را لګل نه دي. نه صفاتونه د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړل او نه صفاتونه دغه د استاد ذکر کړ جبرئیل. د نبی صلی الله علیه وسلم احترام ذکر کې دغه ادب او د نن نمبر ایت نه بده خو د مشرکین له زجر ورټنه افرایتم اللات والعزى. دا تاسو شنن د الله نه سوا د بل چا بندگی کوي د دې د حال نه الله یې لږ سره من خبر کوي چې دوی څه کارونه کړی دي کلات د عزا او کمانات. درې شمرات کې ویلې ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم دانو منستا او صرف لار د خونه دی لور کړی شوی دي. زموارene او دا تخصیصونه چې دا د اولاد ذمہوار او دا د عزت ذمہوار او دا د واده ذمہوار او دا د خزانو دا د زیړی او دا د یو دا د بل. ویشتم نمبر ایت کې رب العالمین اخ انسانانو له زجر او رټنه ورکړي چې ملائک د الله لوري نه غني او دوی د ملائکو بندگی کوي. به نبی صلی الله علیه وسلم کې ست تسلی فاعرض عمن تولى. کوم انسان چې زمنګ نه مخ اړي الله وي ته تیر ورسته شه زمنګ د قران نه مخ اړي ته مخ واړه د دې سره علم نشته چې الله رسول له متوجي کی. نن دو در شمرایت کې د جنتین یو صفات رب العالمین ذکر کوي ځکه مخکې ویلې ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. کوم انسانان چې د توحید عقیده ولدي دوی له الله جنت ورګي د توحید عقیده ول سوق دي یجتنبون کبائر الاثم والفواحش بهین کوي ګناهونو نه ځان ساتي. الا لمن کم خطرات قلبیه شری هغه ورته الله معاف کړی دي. زړه کې یو شی تصور کې راتلل او پاغه باندې به اصرار او عمل نه کول. آیت کې باقی دلیل ذکر کی او تربیت بو کې فلا تزکو انفسکم د خپل ځان تزکیه الله وی کوي ما چې موږ دا رقم تخلیق یو دا رقم ته یو ځکه د ځان تزکیه دا سره د تاوان په طرف باندې بوزي. عربتم د ایت مخکې سره دا دی یو در شمرایت کې ویل شي ويجزي الذين احسنوا بالحسنى چې کوم انسانان د توحید عقیده ولدي دوی له الله جنت ورکه حسنا معنا جنت که حال واجب جنت کې یو بل ځای دې جنتین واجب صفات الله په دنیا کې واوري. الذين الله اذا اغ انسانان دي يجتنبون كبائر الاثم چې دوی وزن ساتي د لوی لوی ګناهونو نه والفواحش او د قشان د به حیاينا یجتنبون کبائر الاسم. اجتناب به مرده ګنا نه د ځان ساتل لګ سړی چې د ګندګۍ نه جامه پاکه ساتي او ځان ته رسته کوي. خالم نو ورزي عمل خلا پرېدا. فواحش دا معنی چې کم د بهي اسباب دي او بهي طرف باندې سړی رواني. کبائر الاسم کبیره ګناه سره ویل شي او صغیره ګناه سره ویل شي او د باره کې څومره عادت ته مخکې درسونه کې موږ دا وعده کړی و
قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي نو چا اوې جمع کړی دي، چا څلور نیم سو را جمع کړی دي، چا سل جمع کړی دي، چا یو نیم سل او چا وسو پورې. اهلینو په کتابونو لیکلي دي، کتاب الزواجر د ابن حجر الهیثمی، د امام زاهبی. نن به دا خبره ذکر کو چې کبیره ګناه ویلې شي صلاح، صغیره سره ویلې شي، او د دین ورسره به ان شاء الله د نبی صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثنا د کبیره ګناه تذکرہ کول چې دغه کبیره ده د په دلیل او د کتاب حواله. کبائر دې کې معنی د کبیره ده، د کبیره چې صغیره نه وړه ګناه. عبد الله ابن عباس فرمایي وی هر هغه شی چې انسان په رب العالمین نه فرمانی وکي فهو کبیره، بس دا کبیره ګناه ده. څه مطلب؟ ته رب العالمین دی وشینه منع کړی چې بریزه کې دا نظر بد ملګوا، لاس موړه جبه مور وړه په مورګ دوا، او تاسو موږ د الله خلاف وکړو. ابن عباس فرمایي چې بس ته د کبیره ګناه په طرف باندې ورلې او کبیره کې رااله، او دا خطرناکه خبره ده. د دې وجه نه د شویل کېږي چې لا تنظر دی لمه ګوره چې دا ګناه صغیره ده او کده کبیره، او انظر وګوره اقذات لا چې دغه مخالفت کوي چې رب العالمین دی. ځکه به ابن مسعود څه ویلي مشکات جلشانی کې راځي چې تاسو یو ګناه معمولی غوندي شی غنئ، او زمون په وخت کې بدنام منګ د شي غنل لکه غر چې شړی له بده سر باندې خودلې شي، بلکې د مهلکاتو نه. ځکه هغه پاک خلکونه معمولی غوندي شی مرده ګران تمامېدو. زمون زړونه دنه اوران دي، دماغ غټه وړه، بالکل دا فرق موږ لکې دی نشي. امام ابو بکر بقلانی غفر مئی دغه سره ابو اسحاق الاسفری او امام الحرمین چې د ګناه په مابین کې فرق مکوا چې دا صغیره ده او دا کبیره. وجه ده وکچر ته انسان دا فرق وکړي چې لکه دا ګناه صغیره ده او دا ګناه کبیره ده، په دې وخت کې بری صغیره ګناه باندې ودا انسانان ډیر تیز راشي چې لکه صغیره ګناه ده او بس ودی شي خیر ده، کبیره نه بزان ساتو. او د قمانه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله هم کړی دا، بلکې د شی ویل دي چې اره ګناه صغیرم ده او اره ګناه کبیرم ده. دا څنګه؟ اې دې ګناه نسبت چې کله انسان د پورته ګناه لوکي صغیره، او چې کله خطر ګناه له نسبت وکي دا کبیره ده. لکه سړی دی نسبت جپلار رواله کشر ده، خو چې نسبت بچی رواله مشر ده. او دم ډېر عجیب خبره کړې ده، خو څه تفسیر دی. دریم یو تفسیر بعض علماء دا ذکر کړی دی الذين يجتنبون كبائر الاثم. صغیره ګناه دي ته ویل شي چې انسان منځو کې د منځ د وجنه، د ذکر د وجنه، د حج او عمره د وجنه ایست الله اق ګناه ختمه کې ولري کی. او کبیره ګناه دي ته ویل شي چې انسان تر څو پر مستقله توبه استلی نه زمنګ الله سره ده نه مانی توبه وو بس به به معاف کیږي. لکه یو کس راغی نبی صلی الله علیه وسلم ویل شي یا رسول الله د شو حرکت زمانه وش پر دې زنانه سره لاس لګیدل، بل مخه ته واړو به ته مخ واړو خو شکل د مازیګر منځو کې منځ منځ سره وکي او دې منځ اق ګناه مخه ختمه کړه، دا صغیره ده. او کچرته توبې له ضرورت لرون ده به کبیره. عبد الله ابن عباس، حسن بصری، جمهور اهل علم دو فرمای کبیره ګناه سره ویل شي چې کوم ځای کې څنګه الله د نار ته ذکر کړی دی، کدا کار وکړو کې دی انسان له ور ورکو د بهور لبوسم ذلت اور باندې ذکر کړی دی چې بده شي انسان بد الله رحمانه ذلت راشي. حد به ذکر کړی دی چې بده شي انسان باندې حد ضروری دی. غضب ور باندې ذکر شوی دی لکه شیخ عبد السلام صاحب الموسوعه القرآنیه کې اسباب د غضب را جمع کړی دي چې کم کم دي. حق ټول ګور به د کبیره ګناه ده. یا خاص کر د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث انسان مطالعه کې وی ګوري، احادیث کې د شرازی دا کار چې چاو کې نو لیس مننا داس منګ نه دی، لیس مننا دا ټکی چې په کوم شي کې راځي
دي ته ویل شي کبیره ګناه خو چرته پکې حد نه یو چرته پکې نار نه یو چرته پکې ذلت نه ذکر شوی د غضب پکې نه ذکر شوی او فلیس من نه پکې نه راغلی نو دا به صغیره ده دا څه دی فرق دی بعض علماء کړی دی اهل علم فرمایي کله چې ګناه انسان نو شي چورسه استغفر الله بس وي او یا کرته اصل کرت يردين زید او دې انسان له دا ګناه معاف کړی شوی دا صغیره ده په کچرته بدی منځونو باندې او د قشم بدی استغفر الله باندې انسان له بکنه نکیږي تر څو پرې چې مستقل د اغینه برائت سړی اعلان نکی دا کبیره دا فرقونه ذکر کوي اهل علم په امت مسلمه باندې شفقت کوي تر څو پرې انسان دله دعوت کوي او ترغیب کوي چې ګورکستانه ار ګناه شوی ذکر وایا استغفر الله حج کا عمره کا منځ کا الله به معاف کړي دې خلکو مقصد پرې کې دا دی الذين يجتنبون كبائر الاسم امام غزالی سے به واجب تعریف کړي لري وکم ګناه چې د په جرأت باندې کیږي زړه ورته باندې کیږي او ډېر په میړانه باندې ورته انسان را روان دی و دا کبیره ګناه ده او کچیر د انسان یو ګناه په جرأت باندې نه کیږي نه کوي بلکې کله ته وشو ورسه به ارمان کوي جاړي شرما ډېر بد وکړه دا ولی آینده به د شکار نه کوم دا صغیره ځکه د جرأت سره به ګناه باندې خرابوي ایمان کمزوري شي ګډوډ شي عمرو ابن صلاح امام ذو حق نه باندې مفسر دی او حسین ابن فضل دوی فرمایي چې قران او سنت مطالعه کوي ګوره چې کوم ځای کې د ګنا نه ورسته عظیم ټکی راغلی دی یا اثم ټکی راغلی دی چې اثمن پویا شبده باندې چې دغه کبیره ګناه ده او عمرو بن صلاح فرمای امام ضحاک او حسین ابن فضل ک چیرته د عظیم ټکی نه راغلی او د اسم ټکی نه راغلی او تا دا ګناه وکړه تاسو غیره ګناه وکړه خو الله نه بکنه غواړي بعض اهل علم دې فرمای الذين يجتنبون كبائر الاسم د مبتدیینو ګناه چې د